السلام علیکم سیف الله جانا. وعلیکم السلام مسکین خان وروره جوړ تازه تکړه شکر دی الله فضل خپل څنګه شپې ورځې په خیر تیریږي. شکر د خپل خیر کور قراری ده الله فضل کورو کې خیرتی ده خپل څنګه طبيعت دې څنګه دی. والله خیر هم د ټیک ټاک یو بس چې مقصد جوړ دی. و مسکین خانه دا چیرې روانه والکه سیف الله خانه وای ما دغه خان صاحب کور نه دی زه د خان صاحب کور ته روان یم. ما ویل چې لږ زه د اول نه ځان خبر کو زه چې لاړ شو کنه ښه والکه سیف الله خانه وای ما داسې کار کوو کنه یو خو ته تمام ورځ په دې موبایل کې ګوتې وخې هسې وخت دې ضایع کوې. زه خو یم راځه چې لاړ شو د خان صاحب یو پوښتنه وکړو اول یې واخلو. والکه دا خان صاحب ډېر طبیعتي سړی دی وای موتانه به خوشحاله شي راځه چې لاړ شو. بس والله چې دغه د بیکاري نه د یو مسلمان پوښتنه کول خو ثواب لري که نه. راځه چې ځو. ښه والله ښه خبره ده ځه چې ځو. راځه چې لاړ شو والکه راځه. سمه ده راځه. Olega zelo bora bo. Odrega de naglama. جوړ تکړه طبیعت ښه دی خیرتي دی شپې ورځې په خیر تېرېږي. السلام علیکم جوړ تازه تکړه په خیر طبیعتونه ښه ده خیر اوسې وروره شکر ده. وا ورور جانه خان صاحب په کور کې شته؟ خان صاحب کور کې شته دی وروره څه کار دی ورسره؟ والکه داسې کار وکړه چې خان صاحب ته ووایه چې ستا مېلمانه راغلي او یې باندې ولاړ دي. ښه سمه ده. خان صاحب ستا مېلمانه راغلي بار ولاړ دي. والکه څو ځله مې ورته ویلي دي چې مېلمانه راغلي خو رایې وله حجرې ته. خان صاحب په سر سترګو مخکې شه مسکین وروره. راځه. السلام علیکم خان صاحب اجازه دی؟ او راځه مسکین خان راځه. السلام علیکم خان صاحب بخیر مسکین جانه بخیر طبیعت دې ښه ده خیرتي دی؟ جوړ په خیر وعلیکم خان صاحب جوړ تازه تکړه په خیر طبیعتونه ښه ده. کېنه دې خوا کېنه څه حال احواله؟ خیر او خیریت دی خان صاحب څنګه مې پېښه راوکړه ته څنګه خپله ښې جوړ به که نه کور قراري ده خوشحال دی خیر خیرت خو څنګه مې پېښه وکړه؟ خان صاحب په لاره باندې تېرېدو او د سیف الله خان ته مې وویل ما راځه چې لاړ شو د یو خان صاحب پوښتنه وکړو یو اول نه ځان خبر کړو. خدای دې کوم پوښتنه وکړه مسکین خانه ته خو زمونږ یار والکه ورشه د مېلمنو د لږه میوه راوړه ورشه. په دواړو سترګو راوړم خان صاحب. ها مسکین جان راته چې نور څنګه کلي کې خیرت و؟ خیر او خیریت و ته خپله څنګه یې؟ خیرت ته شکر الحمدلله روغ جوړ یو. والکه لږه مالګه راوړه. خان صاحب راځه دې خوا که د مالګې دوا شو. خدای دې تباه نه کړه شل ځله به دې چا سره نه غواړم په کاب کې راوړم په کاب کې. سمه ده خان صاحب چا څه ته غواړې مه قصې وکړي. خان صاحب که چېرته خفه کېږې نه ته مونږ ته اجازه راکړه چې مونږ لاړ شو درنه. زه خو همداسې کار کوي چې څه تیار یې هغه دیار مونږ سره پاتې شئ په کرار ولاړ شئ شپه وکړئ. نه خیر اوسې مننه خوشحاله اوسې خان صاحب
وستا پښتنې ته رالو که نه ډېر خوشحاله شو درنه چې دا کور مو نږدې ودان. نه ولیدلې خان کور صاحب. مو ودان کور مو ودان خیر اوسې خان زه چې نه پاتې کېږم د الله مل شنو بس یو غاړه راکړه خان صاحب. په مخه دې ښه ولاړو خدای په امان. په مخه دې ښه په خیر لاړ شي په خیر لاړ شي امان خان په مخه دې ښه په خیر لاړ شي زه الله مل شي الله مل شي السلام علیکم او ان شاء الله یو شمه ډوب ځان در رسوي سم اوکې الله دې مرسي اوکې خدا حافظ ولا کله ما بوټونه راوړو چې زما دا یې خان صاحب بوټان مې تراوړل ولا کدا چی دي خان صاحب تا ما ته چار سره راوړې ما ته قاب کې راوړه ها خدای دې تباہ او برباد کړه په دې کار باندې ستې کې نو کران نه سم پلاران دي پلاران